نن ټول خلک خفه دي بارانونه نه کیږي پر موږ باندې او ګرده د بارانو په تمه باندې ناست سترګې مو اسمانو ته وچې شولې چې کله به الله تبارک وتعالی یو څاڅکي د رحم باندې را باندې ووري ولې نن یو څاڅکي باران نه کیږي آیا الله تبارک وتعالی بندگان موږ نه الله ولې پر موږ باندې باران نه کوي دا موضوع خو موږ هر ځای بیانوو چې ځای کښېني پیاله چای پرتې ولا بارانونه نشته داسې وچکالۍ دي داسې دي داسې شل شکایتونه کوو لیکن دا سوچ هم یو وخت موږ ولی دی چې دا الله جل جلاله پر خپل بنده سره د دې چې در هر چي او در هر چا زیات مهربان دی څو چند مهربان دی ولې باران نه ورباندې کوي دا سوچ دی ولی دی دا ټول زما او ستا اعمال دی ظهر الفساد في البر والبحر الله تبارک وتعالی وایي کوم فساد چې ته د مځکې په وچه مځکه کې یا په دریابو کې وینې الله وایي دا ستا د لاس کړنه ده کومه ګناه موږ نه ده کړې کومه ګناه موږ نه ده کړې ته هغه ګناه ماته وښیه چې دا ګناه دي نو موږ نه ده کړې ولې الله پاک جل جلاله پر موږ باران نه وري کوم اعمال چې د باران د بندېدو ذریعه ګرځي هغه ټول موږ په دې معاشره کې ستا او کړي مهم دي الله زموږ څخه ناراضه دی خدای تبارک وتعالی د خپلو بندګانو څخه خفه دی ځکه الله جل جلاله وایي قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ته د خپل رب څخه بخښنه وغواړه هغه ته وژاړه هغه ته ځان پیش کړه استسقا یې وکړه خیراتونه وکړه الله تبارک وتعالی ته پر تېر سویو ګناهو باندې اوښکې توی کړه بیا به الله پاک جل جلاله پر تا باندې اسمانونه ووري بیا به ته وګورې ستا مال ستا هستي ستا پرواني ته په خپله ورته حیران سه نن موږ بارانونه په خپلو اعمال باندې بند کړي دي په خپلو اعمالو مو بند کړي دي الله جل جلاله ناراضه دی الله پاک جل جلاله خفه دی زموږ سره نو موږ بیا ولې دا چغې و بغارې وو چې بارانونه نه کېږي لومړی باید موږ خپل رب خوشحاله کړو خپل رب هغه څه چې بارانونه وري اول بندي اول هغه دی چې په کوم قوم کې فحاشي خپره سي عریاني خپره سي وظهرت القینات والمعازف هغه ښځې چې راښکاره سي بې حیا بربنډې او د سرو زعلات د دې سره ورسره وي دا د باران د بندېدو غټه ځله ده تاسو وګورئ لرې مځې هېڅ ځای ته مځې خپل د کلي او د خپلې علاقې د خپل ځای سرچ وکړه هلته چیش نشته د خپل علاقې د بازارو اخذ واخه خاص کر چې بیا د ښځو بازار دی سوشل میډیا ته راسه وګوره د پښتانه زنانې د پښتانه خور د پښتانه لور د مسلمان لور د اسلام په اسلام کې دننه لیکن کم کار نه کوي ته راسه وګوره سړی وایي یا الله څونه فتنې دي کشکې دې د دې فتنو تر مخه زه پورته کړی وای د دې مخنیوی موږ نه دي کړی کولی یې څو نه دي موږ کړی څونه فحاشي ده د یو څو روپو په خاطر باندې دویم دا کاروبارونه زموږ په کوم حال کله چې انسان په ناب تول کې کمی بیشي شروع کړي هلته الله تبارک وتعالی بارانونه بندوي ناب تول کې کمی بیشي دا نه ده چې خالي وزن کې کمی و بیشي مه کوه په کاروبار کې دوکه کول زوړ شی په نوی تېرول د یوه ملک شی په بل ملک تېرول کمزوری شی په اصلي تېرول استعمال شده په نوی تېرول مکسینګ کول په هر شکل موږ ته وګوره چې شکې مکسینګ دی سوی ان تر دې چې دغه له راسه چې کله د کریټ خوله خلاص کړي پر سر یې داسې زبردست څه پراتې لاندې دومره دوی د هغه رقم انار راواخه د هغه رقم مالټې راواخه دا ټول په ناب تول کې کمي بیسي ده دا دوکه ده من غشنا فلیس منا چا چې زما په امت کې دوکه وکړه د الله رسول وایي دا زما د امت څخه نه دی نو ولې به الله پر موږ بارانونه ته خپل کاروبار ته وګوره په دغه کاروبار باندې به الله پاک جل جلاله په تا باران وکړي کومه مځکه باندې چې الله تبارک وتعالی بارانونه وکړي د هغه ښه اصول واخلې او بیا پر عشر باندې ځان اچې زړه دې رېږدي لاس دې رېږدي خدا هغه رب څه تا بارانونه غوښته هغه الله باران در باندې وکړي ستا حصول دغه حال ته ورسېدی چې نن په منو سو په خروارو سو لیکن کله چې مال یا حاصلات واخصه
دلته دی ورته وګورې چې داسې به زه لسمه حصه یا شلمه حصه جلا کوم دا به څنګه کوم پر ځای پر ځای پرېږدم نو خو بل کال بیا را روان موږ د خپل رب سره ولاکه وفادار یو په کومه معامله کې موږ سوچه کاروبار کړی ته وګوره زموږ ستاسو معاملې ته وګوره نو الله به ولې به پر موږ باندې لہذا عزیزانو که موږ بارانونه غواړو د خدای په خاطر هر یو خپل رب ته توبه وباسو توبه دا د 2 رکعاته نفل توبه وکړه لاسونه الله ته پورته خدای ته وژاړه چې خدای زه ګناهګار یم منم یې الله منم یې هره ګناه مې کړې ده خو زه ستا بنده یم د آدم علیه السلام هر بچی خطاکار دي ستا محبوب صلی الله علیه وسلم وایي خدایه زه نن په هغه خطاکارانو کې ځان داخلوم چې توبه کښونکي زه توبه کړم زړه سره به دې دا عهد وي چې دا کار بیا نه کوم بیا وګوره الله پاک په موږ بارانونه وري که نه لهذا اول شرط استغفار دی قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا د خپل رب نه معافي وغواړه بخښنه وغواړه الله غفار ذات د مبالغې صيغه ده ډېر ژر دې بخښي او ټول ګناهونه در معافوي یرسل السماء علیکم مدرارا الله پاک جل جلاله به پر تا باندې بارانونه وري بیا به ته وګورې الله پاک پر تا څونه پروانې راولي دوم دا صدقه باید موږ وکړو خپل وس مطابق پخوا ښه و چې کله به باران وزنډېدې هر چا به د خپل وسه پورې چا به پسه حلالوي چا به یې وریجې خیراتولې چا به څه کول نو الله تبارک وتعالی در ټولو د الله قهر چې ټنډه کوي اراموي هغه صدقه ده ان الصدقه لتطفئ غضب الرب د الله غضب د الله قهر اراموي او بل د خدای سره دعا او د غوښتنه دا درې اعمال وکړي الله پاک جل جلاله به بیا پر موږ باندې بارانونه کوي